السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محترم، کله چې غمونه ډېر شي، مصیبتونه ډېر شي، یو غټه فاجعه راشي، غټ مصیبت راشي، ستر خلک د لاسه ورکو، نخبه خلک د لاسه ورکو، ائمه د لاسه ورکو، ستر مشایخ، محدثین، اساتذه د لاسه ورکو. څه کول پکار دی په دې وخت کې غمونه چې راشي؟ ډېر داسې اعمال دي هغې ته به شروع پکار ده چې کله غم ډېر غټ شي. د مصیبتونو شرعي علاجونه شته دي. اولین علاج هغه دا دی په الله باندې قوي ایمان لرل. په الله قوي ایمان لرل دا موږ او تاسې د هر څه نه بچ کولی شي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان أثيم. الله د ایمان والا نه دفاع کوي. الله د ایمان والا سره دی. سورة البقره د دې اساسي موضوع ایمان ده. د ایمان کلمه پکې ډېر زیاته ذکر شوې ده. او ایمان من افضل الاعمال دی الکلیه. قوي ایمان الله لرل چې دا څه کېږي دا په تقدیر کې لیکل شوي وو. څه چې وشو دا تقدیري خبرې وي. عرب وایي که نه وایي التقدیر یضحک التدبیر. نو تقدیر چې دی دا وایي تدبیر پسې خاندي. دویم سبب هغه تقوا اختیارول. د تقوا د سلو نه ډېرې فایدې علماو ذکر کړي دي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الجواب الکافي ته رجوع پکار ده چې د ګناهونو نقصانات او د تقوا فایدې په خپل رب باندې اوچت توکل کول. ومن يتوکل على الله فهو حسبه. بس په الله ځان سپارل. موږ د الله بندګان یو. زموږ په دې بدن کې هغه روح اچولی هغه چې کله اخلي بس اخلي. بل صبر کول. صبر کې به ډېر اقسام دي. صبر حدیث کې مرادي الصبر عند الصدمة الأولى. په اول د مصیبت کې صبر کول. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د سل کرتو نه زیات په قرآن کریم کې د صبر تذکیره شوې ستاینه شوې. ډېر منځونه کول. واستعینوا بالصبر والصلاة. نبی صلی الله علیه وسلم چې کلم څه مشقت راغی او دس په وکړو منزله متوجه شو. صدقې ډېرې ورکول. بادروا بالصدق فإن البلايا لا يتخطاها. د قرآن کریم درې حصې په صدقو باندې لګېدلې دي. صدقه دې ته نه وایي چې 1 لک ورکړې. روزانه ورکوه او 1 روپۍ ورکوه روزانه. د مسلمانانو حاجتونه پوره کول. مسلمانانو په ضرورتونو کې منډه وهل. من یسر علی معسر یسر الله علیه. دارنګه د ژبې حفاظت کول. خپله ژبه ساتل د بې ځای بې ځای خبرونه. البلاء موکل بالمنطق قانون دی. په کور کې ډېر کېناستل بې ضرورته نه وتل. په خپلو ګناهونو باندې ژړا کول. د الله د دین مدد نصرت کول. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. خلقو ته عفو کول. عفو دارنګه د شر او د فتنو په وخت کې د خلقو سره انتهایی نرمي کول. د تکبر او د غرور نه ځان ساتل. د فاسقانو، د فاجرانو، د مبتدعینو د دوی د ملګرتوب نه ځان ساتل ځکه دا بد عواقب لري. د الله تعالی په مخلوق باندې رحم او شفقت کول.
دارنګه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول. کله چې داعی امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي الله دته د ډیرو اشیاء او توفیق بل ورته ورکوي. د بې تحقیق خبرو په سنت لل یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا سورة الحجرات دی. دارنګه په غټو اجتماعي کارونو کې مشوره کول. هر کار په خپل سر مه کوه، دې سره د غمونو د لبې پیدا کېږي. قرآن کریم سره زیات تعلق ساتل، دعوتا عملا علما. یو عالم نه چا پوښتنه کړې چې د سلف علماو د قرآن سره تعلق څنګه و؟ هغه ورته ویلي چې د سلفو د قرآن سره تعلق داسې و لکه نن زموږ وساسې د ټچ ټلیفون سره، هېڅوک یې د څنګ نه جدا کوي نه و، هر ملت هر دقیقه کې راخلي. بل سبب چې د غمونو په وخت کې به د استعمال کو هغه استغفر الله ویل دي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وجعل لكم جنات وجعل لكم انهار. هر څه په استغفر الله کې پراته دي. د الله د پیشۍ نه یریدل. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. عاجزي ډیره کول. من تواضع لله رفعه الله. هر د خیر کار کې برخه اخیستل. د دې وجه نه دا دعا ډیره پکار ده. اللهم اجعلني مفتاحا لكل خير ولا تجعلني مفتاحا لكل شر. د سنت طریقو تابعداري کول. په څلورو ساعتونو کې که ته هر کار کې بس په سنتو باندې کوه. یو څوک چې نوکان د لاسونو قطع کوي غوسه نو د ښي لاس د دې وړې ګوتې نه به شروع وکړي. خنسرا بنسرا وسطا ابهاما سبابه ابهاما او بیا به د بل ګوتې د ابهامي نه شروع کړي. یعنې د ښي لاس د وړې ګوتې نه به شروع کړي، بیا د چپ لاس په وړې ګوتې ختم کړي. دا سنت طریقه ده. ډېر خلک پرې عمل نه کوي. ډېرې دعاګانې کول. دعا د مؤمن لپاره قوي اسلحه ده، خاص کر چې کله غمونه ډېر شي. جهاد کول، جهاد شرعي کول، د احلا د کلمت الله د پرده سره غمونه دې کمیږي. ډېر درود په نبي صلی الله علیه وسلم لوستل. جلاء الافهام کې شیخ الاسلام ابن القیم د درود 15 فائدې ذکر کړي دي. دارنګه کله چې ته انسان وګورې هغه باندې یو غم دی، مصیبت دی، پې خپای کار نه کوي، لاسې کار نه کوي، سترګې کار نه کوي، بیا دا دعا ولوله. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دا باید اسباب ذکر کړل چې کله غم پیدا شي، مصیبت پیدا شي، سره باید څه وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.